بسم الله الرحمن الرحیم نن به موږ او اس پی اف وایو اوپن شارټیز پات فرست دا ورونو ما تاسو ته تشریح چیرې دغه پروتوکول چې د ټولو نه بهترینه پروتوکول دی په اوس وخت کې ریپ چې هغه 15 ډیوایسونه به کنیکټ کول خو دا چې دی موږ سره انلیمیټډ دی مطلب دا چې دی 4.3 بیلیونه هیوادونه یې شته نه دی او دا کنیکټ کولی شي په یو هیواد کې تقریبا د یو نه تر 15,515 ډیوایسونه کنیکټ کولی شي نو راځو د دې کنفیګریشن به وکړو نور مونږ په دې باندې خبرې وکړې تیوري مونږ یو څه ناڅه وویله نو زه راځم دغه ما تیر لیب جوړ کړی دی خو دا به زه څنګه کومه دا به زه یو ځل ریسټارټ کومه تر څو دغه کنفیګریشن یې څنګه دی ختم شي راځم ورته چې انیبل او ته ولیکم چې ریلوډ دا ما سیف کړي نه دي نو په دې اساس باندې زه نه لیکم دا دغه شو ګوره ډاون شو دا اوس هم فعال دی ورته چې راشه دې ته او دا څنګه که دا ریلوډ کا انیبل خو که چېرته دا ما سیف کړی په انویریم کې ما به رټ اریز لیکلی نو اوس ورته ولیکه چې ریلوډ انټر یې که نو انټر هر څه ختم څومره کنفیګریشن چې مونږ کړی دا ټول څنګه شروع نو دا ختم شو راشه دلته او دلته چې ورته ولیکئ انیبل او ورته ولیکئ چې ریلوډ انټر یې که نو او ختم په دې ځای کې به چې دی زه ورته ولیکم چې او اس پی اف کنفیګریشن او اس پی اف او اس پی اف کنفیګریشن صحیح ده اوپن شارټیز پات فرست راځو اول دلته او ټرمینل اوکې په دې کې ایریا به ګوره ډېره مهمه ده د هغې نه جدا دی نو ګورې متوجه شئ نو ورته ولیکئ چې انیبل کانفیګر کانف ټي ښه ورته ولیکئ کانفیګر ټرمینل هاوس نیم چې دی ما سره راوټر 1 دی انټر یې که آی این ټي ګیګا 0/0/0/0 انټر یې که ورته ولیکه چې آی پی ایډرس راته ووایي 10.0.0.1 255.0.0.0 انټر یې که ورته ولیکه چې نو شټ ډاون همدغه کنفیګریشن دی دا اگزیټ شه د دې ځای نه همدې ځای نه ټول کار ختم کړم که نه جدا جدا یې وکړم همدې ځای نه ختموم ټول کار بیا ورته وایم چې راشه دلته آی این ټي څه شی سیریل 0/1/0 انټر یې که آی پی ایډرس ورته ورکړه آی پی ایډرس چې دی 1.1.1.1 سی شو سبنیماس چې دی 255.0.0.0 ګوره اوس پر ما سپیف نه دی کړی سپیف چې کوم بیا به ورلډ کارډ ماسک استفاده کوم کلاک ریټ دی موږ سره کلاک نو دلته ډي سی دی نو زه ورته ولیکم چې 4.0 وبخښئ 4.0 دا به انټر کړئ ورته ولیکئ چې نو شټ ډاون اگزیټ شه د دې ځای نه راوټر او اس پی اف هلته به م چې اخیستو هلته به م ریپ اخیستو اوس راشئ ښه او اس پی اف آی ډي ورته ورکئ آی ډي زه به ورته ورکړم چې آی ډي ما سره لس شو مطلب لس یو نمبر انټر یې که نو زه ورته وایم چې راشئ دلته نیټورک ما سره چې دی نیټورک ما سره یو 10.0.0.0 د دې ورلډ کارډ ماسک څه شی دی نو 0.0.0.255 ګوره د هغې پوټه شو ایریا به ورکوم که نه که چېرته تاسو ایریا ور نه کوئ بیا در سره کار نه کوي ایریا ورته ورکئ چې 0 افغانستان دی لغمان کابل او جلال آباد سره یو بل سره کنیکټ کومه انټر یې که بل نیټورک ما سره چې دی بل نیټورک دا ګوره د ریپ نه دغه د هغې کې به مونږ سبنیماس کوم نه لیکو ډایرکټ به نیټورک لیکو خو په دې کې به دا لیکئ بل چې دی موږ سره 1.1.1.1 او سم د ورلډ کارډ ماسک کې څه شی دی موږ سره 0.0.0.0.255 او ایریا چې ده ایریا هغه ما سره چې ده 0 ده ولې یو افغانستان د انټر یې که وشو بس اگزیټ شه دا خبره ختمه شوه وشو دې کې ستونزه څه شی ده راشه دې بل ته په دې کې به موږ درې آی پی یعنې یو د دې یو د دې یو د دې راشه دلته ورته ولیکئ چې نو انیبل کانفیګر ټرمینل هاوس نیم چې دی ما سره راوټر 2 دی او راشه آی این ټي ګیګا
गिगा वखे गिगा 0/0/0 आईपी छे आईपी एड्रेस छे दे shell.0.0.1 दे सर्विमास 255.0.0.0 एंटर एक नो शटडाउन एग्जिट शते दी जाना बल आईएनटी दाले सीरियल 0/1/0 आईपी छे दा वे आईपी एड्रेस 1.1.1.2 255.0.0.0 नो शटडाउन دا د دې کنفیګریشن بس ختم شو اوس راځو اسپیف راوټر هغه بل ته به ورکو افرین څومره ښه سره بل کې ولا کنه کومه نه نه خبره ته آی ان ټی سیریل 0/1/1 سی شو انټر وکا ورته ولیکا چې آی پی ایډرس څه شه ده 2.1.1.1.1 همداسې یو سمیماس شه ده 255.0.0.0 انټر وکا نو شټ ډاون کلاک ریټ لري کنه کلاک ریټ چې ده ما سره څو ده 4.0 انټر وکا نو شټ ډاون دا خبره ختم شو بس راځو راوټر او اس پی اف انټر وکا او بخیر دې ته ایډیټ تور کوم چې 10 وکنه ځکه یو هیواد دی مطلب اوس به چې ایره به مرتوی ورکو سی شو انټر وکا او ته ولیکه چې آی ان ټی او بخیر نتورک shell.0.0.0 دا یو نتورک ول کانماس کې څه دی 0.0.0.255 ایره چې ای ار ور کټیبوها ایره چې دا ما سره 0 ده انټر وکا بچه نتورک ته ما سره کوم 1 وکنه 1.1.1.2 ده سیدا ته ګورئ دا ځکه دا 2 ده کنه نو ګوره په تخته باندې لیکلي دي تاسو بیا غلطیږي .0.0.255 څه شو پوښتې دی باندې اوراشه ایریا څه شه ما سره ایریا چې د ما سره 0 شو انټر وکړه بل نتورک ما سره چې د 3 نتورک 2.1.1.1 خازه وګورم چې ونه که څه شی ها زه ورکوم چې نتورک ما سره چې ده 2.1.1.1.1 1 ده افرین او ورکارډ ماس کې چې ده 0.0.0.255 ایریا چې ده 0 ده انټر وکړه بس ختم شو دې کوم دا کار او د دې ځنه تاسو کولای شئ دا ایگزیکټ کې ایگزیکټ راځو دی بلته ګوره کنیکشن مو شو او دغه پکې او اسپیف هم پکې وشو ټرمینل تراشه اوکې کا نو انیبل کنفیګر ټرمینل هاست نیم سره چې دی راوټر 3 دی 3 انټر وکړه نو آی ان ټی ګیگا 0/0/0 آئی پی ایڈریس ماستر چھ دے 10.0.0.0.1 255.0.0.0 نو شٹ ڈاؤن ختم شده دیکار ایگزیٹ تا ایگزیٹ شده دینا آئی این ٹی سیریل 0/1/0 انٹر دیکھا آئی پی ایڈریس چھ دے 2.1.1.2 255 او بخیر 0.0.0 آپرین ما خود دقیقه نده کرده اس پی فورس پکی 255.0.0.0 انٹر ایک نو شٹ ڈاون کلاک ریٹ دلتا نشتا ده ایگزیٹ شده ده زنه اول کم کلاک ریٹ ورکو کنم ورس رازم ها ورطیم چین راوٹر دیبتا ہے کنا راوٹر او اس پی ایف ایڈیٹ چه ده مثلا 10 انٹر ایک نیٹورک اول نیٹورک چه ده مثلا چه ده 10.0.0.0 ورکارد ماسک چه ده 0.0.0.255 ایریا چه ده مکسرا 0 ده انٹر ایک بل نیٹورک چه ده مثلا 2.1.1.1.2 ورکارد ماسک چه ده 0.0.0.255
ایریا څه دی ایریا چې د ما سره 0 دی انټر یې کوو کار ختم شو اوس راځم ګوره ټول کنیکټ شو کنیکټ نشو بالکل شو اوس ورته وایم چې ته راشه ما ته اوس دغه ټول هر څه وښیه نو ټرمینل ته به راشئ اوکې به کوې رټه اول خو زه ګورم ایګزټ شه د دې ځای نه ورته شو آی پی راوټ آی پی راوټ آی پی دی دا او راغلی که نه او اس پی اف دی دا سیده نو دا او اس پی اف دی زه ورته وایم چې یاره دا خو زه پوه نه شم چې دا کوم پروټوکول ماته سره شوی شو آی پی پروټوکول راته وښیه پروټوکول انټر یې که نو ماته وایي چې وروره تا څه استفاده کړی دی او اس پی اف دی او آی ډي څه شی دی ما سره پروتوکول څه ریپ نو او اس پی اف مې استفاده کړی آی ډي ما سره څه ده یو راوټر آی ډي دا ده بل راوټر آی ډي مطلب د ټول څه ده ما سره 10 ده بیا راشئ دلته ښه او ایریا څو ده د ټولو 0 ده صحیح ده بل ورته وایم چې شو آی پی او اس پی اف ډیټابیز راته وښیه د څه دی ما سره د ما سره ډیټابیز شو په دې باندې پوه شوئ ستونزه خو نه لري ښه بل شو آی پی چې او اس پی اف نور څه شی ماته وښیه ګورئ که چېرته ډیټابیز د انټرفیسز ښایي انټرفیسز انټر یې که نو ګوره دغه ټول انټرفیسز دی تاسو ته څنګه کو تاسو ته د دې وښودو صحیح شو او که وایي چې نه نور هم راته وښیي نو ګوره دغه تاسو ټول انټرفیس شو آی پی راوټ راته وښیه نو ګوره دا چې دی او اس پی اف دی موږ سره او مطلب دغه ټول کارونه تاسو ته څنګه کو تاسو ته شو کو پوه شوئ دې باندې نو دا موږ سره او اس پی اف زه به دا پینګ کړم چېرې دا کمیونیکیشن صحیح دی که نه پینګ که راته 10 دغه شل اول کې ودرېدلی یم که نه شل ډاټ 0 ډاټ 0 ډاټ څو ډاټ 1 ما دې 100% کار دې صحیح دی ورته یم ته بل پینګ که دیش ډاټ 0 ډاټ 0 ډاټ 1 بالکل ما دې 100% کار دې صحیح دی ښه زه ورته یم چې ته ما ته د دې راوټر نه ډیټا انتقال که د دې راوټر نه دې راوټر ته دې ته نو ما دې چې بالکل سکسسفول ستونزه نه لري زه ورته یم چې ښه ته ما ته وښیه که نه یار چې ډیټا ځي که نه ځي بالکل به ډیټا څنګه وي روان وي ګورئ اکنالجمنټ به ورځي چې بالکل ډیټا ما ته څنګه ده رسېدلې ده ومولیده او ښه پوه شو دې باندې